السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. الله تعالی دې وکړي چې تاسې ټول به راته روغ جوړ او د عافیت جامې به مو په تن اوسي. غواړم چې یو مهم ټکي ته اشاره ولرم او په دې کې یو څو خبرې دي او هغه درته اورم او په همدې هیله چې د زړه په غوږونو یې واورئ. اول خبره، من پنجاب ته هم دا خبره کو، که ځان ته مسلمانان وایي، ګلخان ته هم دا خبره کو او ټول افغانان ته هم دا وایم. الحمدلله موږ مسلمانان یو او په دې عقیده لرو چې څه الله پاک وغواړي هماغه کېږي. او الله پاک نه غوښتله چې افغانان دې د استرالیا لوبه وګټي، نو په همدې خاطر باندې مو ونه ګټله. که نه لوبه 98% افغانانو ګټلې وه، خو چې الله نه غوښتل هماغه څوک چې استرالیا وګټله. دې کې هیڅوک بدلون نشي راوستی. دا ګلخان ته هم وایم چې افغانان زمریان دي. افغانان په ورلډ کپ کې 4 ککرۍ ماتې کړي دي چې ځان ته څه ویله، پلار، زوی او سریلانکا، او همدغه رقم نیدرلند. اوس راځو دې خبرې ته چې الله پاک نه غوښتله چې افغانان یې وګټي، هغه خو هغه شانتې شو. راځو دې خبرې ته چې د استرالیا سره افغانستان څنګه لوبه کړې. زبېښلي دي اول کې، خو دا چې مکسویل په ګډ ځان باندې بیا دا کوي، دا الله پاک نه غوښتله. که نه څنګه ایزي کیچ ورځي او دا نور کیچونه دې هم وځي، او هغه LBW چې هغه شوی او هغه بال څنګه جګېږي. دا د ځان د خوشحالولو دپاره نه کوم، ما په دې باندې ځان ته ټکور ورکړی دی چې الله پاک ونه غواړي چې څوک دې وګټي، بیا هغه نه کېږي. نو افغانستان په نصیب کې الله پاک نه وکړي دا لوبه، نو ځکه یې مو نه ګټله. بله دا خبره چې د افغانانو اتلانو هم دومره توقع بس وه چې موږ ته دغه خلک راڅملوله. د بختور باچا خبره، موږ ورلډ کپ ګټلی دی، نورې اضافه دي. اتلانو خپل کار کړی دی د افغانانو د خوشحالولو دپاره. دا چې څوک د نورې توقع لري هغه به دې ځای کې ډز شوی. نو موږ دا کلتور پیدا کړی دی او دا کلتور باید ښایسته کلتور دی، باید پر مخ یې ویسو چې کنځلې او بد رد نه دی ویل پکار. په داسې حالاتو کې چې لوبه بیلو، برداشت زغملې پکار دي او په ګټلو باندې خوشحالي لمانځل او خوښي کول پکار دي او ترڅنګ یې ودرېدل پکار دي. دا د صحیح خلکو کار دی. تاسې وګورئ انګلند ته، انګلند ټول لوبې بایللې دي، مواره دې وي، اما څوک پوس ویني ځکه چې د هغوی کلتور داسې دی، هغوی د لوړ کلتور څخه برخمن دي او دغه کلتور موږ هم غواړو. دا وګوره د انګلند لباس دلته به تاسو ته سرچپه ښکاري، دا به پاکستان ته ماتې ورکوي. په ډاډ سره درته وایم. راځم دې خبرې ته چې زه دا خبره نه کوم چې زه دې دا صرف په دې باندې وایم که دا مات شي او دا مات که د افغانستان چانس اضافه کیږي، نو مقصد دا ده زه خو د افغانستان باید بریا وغواړم. زه دا نه یم چې زه منافق یم چې زه دا داسې او داسې او داسې او داسې نه. زه هلته پښتانه زما ورونه دي، زما ځان دی. اما که د پنجاب خواخوږي اوسي، نه، شاهد واخلي ټوله پښتونخوا زما ده، تر اټکه پورې ټوله خاوره زما ده. نو فلهذا زه د هغوی خواخوږی یم، د هغوی دپاره یم. او څوک چې بیا په دو کې د پنجاب خواخوږي، هغه ته زه ګلخان وایم او هغه زموږ د افغانانو او پښتنو د جملو نه دي. راځم دې خبرې ته چې هلته پاکستانیانو زمونږ په بیلاتو باندې ډېره خوښي ولمانځله او ډېر داسې وویله چې موږ هغه ته سټیزن ورکوو، تابعیت ورکوو.
او دا رقم ولې په دې خاطر چې افغانان په وزوروي، خو افغانانو مړی کړي مړی، هیڅ خبره نشته دی. من خپل کار ایستلی دی، نور مو وخت نه نیسم. رب مو راته سرلوړ لره، باید د ښې حوصلې څخه برخمن شو، ښایسته کلتورونه په ځان کې راولو او داسې کړنې چې دښمن په خوشحالېږي هغه مطلقاً ونه کړو. دا هغه خبرې وي په همدې هیله چې خوښ شوي مې او په همدې هیله چې د عمل جامه ور واغوندئ. په الله مو سپارم. سرلوړی او کامیاب اوسئ. خدای په امان.